کې په 40 آیت کې فرمایي وقفوهم انهم مسئولون، او دوی ودروئ، بېشکه له دوی څخه پوښتنه کیدی شي. دا پوښتنه د ګناه د ثابتولو پوښتنه ده، دا پوښتنه پر ګناه د اقرار پوښتنه ده، دا پوښتنه د ذلیل کولو پوښتنه ده، دا پوښتنه د چوپ کولو پوښتنه ده، دا پوښتنه د اهانت او د سپکاوي پوښتنه ده. همدارنګه الله رب العزت په سورة اعراف کې په 6 آیت کې فرمایي فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. پس خامخا به موږ له هغه چا نه پوښتنه کوو چې لیږل شوي دي دوی ته، چې هغه پیغمبران دي، او له هغه چا نه به هم خامخا پوښتنه کوو چې پیغمبران ورته لیږل شوي چې امتیان دي. الله رب العزت به د